السلام علیکم دوستانو، رحمان الله ګربز نن یو ځل بیا د خپلې لوبډلې دپاره ډېر زبردسته بیټینګ ترسره کړ چې تر پایه ناټ آوټ هم پاتې سو او خپله لوبډله یې تر بریا هم ورسوله. رحمان الله ګربز نن د خپلې لوبډلې دپاره تر ټولو چټکه 50 ترلاسه کړله. نوموړي په 14 بالونو باندې 50 منډې پوره کړلې چې دا په T10 لیګ کې تر ټولو تیزه 50 ده او په 14 بالونو باندې 50 منډې جوړې کړلې چې ناټ آوټ پاتې سو. د T10 لیګ 28مه لوبه د رحمان الله ګربز او شهزاد محمدي لوبډلو ترمنځ ترسره سول. شهزاد محمدي لوبډلې لومړی بیټینګ وکړ. په ټاکل سوو 10 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 81 منډې هدف وټاکئ. شهزاد محمدي په 9 بالونو باندې 15 منډې جوړې کړلې چې آوټ سو. ورپسې پریرا بیا ډېر زبردسته بیټینګ وکړ. په 40 بالونو باندې 40 منډې جوړې کړلې او د ډیلی بولز لپاره بیا فضل حق فاروقي هم ډېر زبردسته بالینګ ترسره کړی دی. په 2 اورونو کې صرف او صرف 2 منډې ورکړې دي، کومه وکټ یې نه ده ترلاسه کړې چې دا په T10 لیګ کې 2 منډې ډېرې زیاتې کمې منډې دي چې فضل حق فاروقي ورکوي. فضل حق فاروقي یو ډېر زبردسته بالر دی چې د افغانستان آینده دی. راتلونکي کې به د افغانستان دپاره هم ډېرې زبردسته لوبې ترسره کړي. ډیلی بولز لوبډلې یاد هدف په 4.1 اوور کې پوره کړ. رحمان الله ګربز په 14 بالونو باندې د 6 او 15 څلوریزو پر مټ 50 منډې جوړې کړلې چې ناټ آوټ هم پاتې سو او مین اپ د بینچ هم رالی. ډیلی بولز لوبډلې دا لوبه په 10 وکټو وګټله. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.